15 خطرناکې ناروغۍ چې د زیات وزن له کبله ورسره انسان په کم عمر کې مخ کیږي. زیات وزن نن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د یو ناروغۍ په شکل منل کیږي او د دې تداوی کیږي، مګر په افغانستان کې بیا تر اوسه زیات وزن د یو جدي مشکل په توګه نه منل کیږي او څوک یې د کمولو ډیر لیوال نه دي. خو زیات وزن او چاغي د بدن لپاره د یوې خطرناکې ناروغۍ څخه کمه نه ده. زیات وزن د دې سبب کیږي چې د بدن غړي او اعضاوې د نورمال څخه په زیات کار کولو باندې مجبور شي او کله چې یو شی د خپلې وړتیا زیات وکارول شي د هغه عمر لنډیږي او هغه بیا په پوره ډول خپله دنده نشي ترسره کولی. زیات وزن د دې سبب کیږي چې په بدن کې د قند توازن له منځه ولاړ شي او د انسولین په وړاندې مقاومت را پیدا شي، قند حجرو ته داخل نشي او په وینه کې پاتې شي او د شکر ناروغۍ را پیدا شي. د زیات دوام په صورت کې رګونو هم د زیان سره مخ کوي چې وروسته دا په خپله د زړه او مغزو روغتیا ګواښي. دا چې یو کس زیات وزن لري دا په خپله د بدن د هډوکو د جوړښت د سکلیټ د انتقال لپاره هم مشکل دی. په دا ډول خلکو کې په کم عمر کې د ملا درد، اوږو درد او ګونډو دردونه پیدا کیږي. د دې ترڅنګ په نارینه‌و کې زیات وزن د ګډ ژوند په برخه کې مشکلات پیدا کوي، د دوی د ګډ ژوند کیفیت خرابوي او په ښځو کې د حمل اخیستلو لاره ستونزمنوي.